أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت او هر کله چې په وخت د سبا کې یا تر اوته په وخت د سبا کې من أهلک د خپل کورنا تبوئ المؤمنین کې نول مؤمنان مقاعد په زینو باندې یعنی په مورچو باندې للقتال د پاره د جنگ والله سميع عليم او الله تبارک وتعالى اوریدون کې دی او علم لرون کې. په دې ایتونو کې د جنگ احد طرف ته اشاره ده او د جنگ احد خبر نمخ کې لفظ د غدوته راغلی دی. غدوته غد لفظ غد دا په عربی ژبه کې ویل کېږي سبا ته. سبا چې د نن نه پس چې کوم ورځ ده نو غد د ټولې ورځې ته په عربي ژبه کې غد ویل کېږي. غد ټومارو دپاره لفظ د غد استعمالیږي. قرآن کې الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. غدا لفظ راغلی دی چې ته یو کار ته داسې مه وایې چې زه به دا کار سبا داسې خامخا کوم الا ان یشاء الله، مګر دا چې الله وغواړي، یعنی هر یو کار سره ان شاء الله وایه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، دغلته غدا لفظ راغلی دی په معنا د سبا باندې. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سوره لقمان کې الله فرمایي یو انسان ته پته نه لګي چې دی به سبا څه کوي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نو دا غدا لفظ راغلی دی په معنا د سبا باندې چې انسان ته پته نه لګي چې دی به سبا څه کوي. یوسف علیه الصلاۃ والسلام رونو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې یوسف علیه السلام مونږ سره سبا ولېږه، ارسله معنا غدن، دی مونږ سره ولېږه سبا. او قرآن کې الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چې اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ او هر انسان دی وګوري چې د سبا لپاره یعنی د ورځ د قیامت لپاره د څه تیاری کړی دی. نو غد لفظ په دې څلورو آیتونو کې استعمال شوی دی په معنا د سبا د ورځې. دغه شانتي دا په وخت د سحر باندې په قرآن کې استعمال شوی دی. یو وکي دا ځای دی و اذ غدوتا چې ته په وخت د سحر کې راووته، او په قرآن کریم کې سلور ځله بالغدو والآصال، په وخت د سحر کې والآصال او په وخت د ماښام کې دا په قرآن کې استعمال شوی دی. دغه شان چې کوم کافران دي او په په جهنم کې وي نو دي ته به سحر او ماښام دا اور پیش کولی شي، دا اور به ورته وړاندې کولی شي چې دا ستاسو ځای دی. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا اور به ورته پیش کولی شي په سبا کې هم او په وخت د ماښام کې هم. او الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، چې ته هغه کسان مشړه چې کوم الله تبارک وتعالی رابلی بالغداة والعشي په وخت سبا کې او په وخت د ماسخوتن کې. او الله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، خپل ځان د هغه چا سره اوساته چې په وخت د سبا او د ماښام کې الله تبارک وتعالی رابلی او د الله تبارک وتعالی رضا د لټي. دغه شان غدا انا لفظ دا په معنا د ناشته باندې مراغلی دی. د سحر په ټیم کې چې کوم خوراکي لکه موسی علیه السلام خپل شاګرد شاګر پیغمبر یوشع ابن نون ته وی آتنا غدا انا، مونږ له ناشته راوړه. نو دا لفظ د غد پوره تحقیق ما ته واستوي چې لفظ د غد په قران کریم کې په پوره ورځ په معنا باندې استعمال شوی دی. لکه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ارسله معنا غدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او دا په وخت د سحر د پارم استعمال شوی دی. لکه واذ غدوتا یا آتنا غداءنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، یا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، یا بالغدو والآصال. سلور ځله په قرآن کریم کې استعمال شوی دی. غدا یغدو. واذ غدوت هر کله چې ته په وخت د سحر کې اوته، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وخت د سحر کې د خپل کور اوته او د جنگ احد د پاره مسلمانان تقریبا 50 کسان د یو غر په ځای کې کېنول چې تاسو بدلته مسلمانانو ته فتح ملو شي او که شکست ملو شي خو تاسو بدازه نه پرېږدئ. هغه 50 کسان هغه التکیو او چې کله مسلمانانو ته لګه ظاهري غونته فتح ملو شو دي زر رامن ډکړي چې رامن ډکړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې دغه وخت مسلمان نو هغه په هغه غر په غاړه باندې دغه غونډه په غاړه په شا باندې په مسلمانانو باندې حمله وکړه او مسلمانان ډیر سخت په دغه جنگ کې بیا خراب کړل. تقریبا 90 کسان د مسلمانانو په دې کې شهیدان شو.
او جنگ احد دا په 3 هجری کې شوی سن 3 هجری کې او د دین یو کال مخکې جنگ بدر شوی نو په جنگ بدر کې الله تبارک وتعالى کافرانو لا یو لوی شکست ورکړو د هغه شکست د بدل د اغستو د لپاره ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شوی نو د 3000 کسانو لخر تیار کو او په مسلمانانو باندې حمله کوله چې کله مسلمانانو باندې حمله کوله او راتل د احد میدان ته دی رسیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه راغون کړل مشورې ته وغوښته چې موږ په مدینه منوره کې د هغه انتظار وکړو دلته مقابله وکړو کنه میدان لور لمخې لور لوزو نو صحابه اکثر دا مشوره ورکړه چې موږ به میدان ته وزو د دې سره به jihad کوو 1000 کسان تقریبا د مسلمانانو نه تیار شو چې په دې کې 300 منافقین هغه منافقین بیا د جنگ نه او تختیدل چې د جنگ نه او تختیدل نو بیا په دغه عین په دې جنگ په موقع کې د مسلمانانو دوړلې دا مخکې مونږ ذکر کړو چې دوه قبیلې وي چې د یو بل دشمنانو بیا مرګري شي یو اوس او یو خزرج د دې دوه قبیلو یو دوه نور شاخونه یو چې دین هغه د بني حارثه د قبیله د اوس بني حارثه او د قبیله د خزرج بنو سلمہ دا دوه قبیله او دوه خاندانونه چې د جنگ احد په میدان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په میدان کې مرګریو خود دې پزړه کې امداراله چې بس مونږ هم د دې جنگ نه رستو شو نو الله تبارک وتعالى د هغه مرګرتیا وکړه چې دا صحیح مسلمانان دي دا منافقین نه دي او دا د دین اسلام باندې ځان قرباني کول ولدي د هغه پزړه کې چې دا کومه اراده راغله الله تبارک وتعالى د هغه د ځلنه د اراده ختم کړه او په جنگ احد کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره مرګري شو نو د کافرانو تعداد تقریبا 3000 او د مسلمانانو تعداد اول ظاهرا 1000 کسانو بیا 300 کسان عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کوم منافقو هغه خپل مرګرو ته وی چې نه موږ دا جنگ نه کوو دا زموږ د پاره خنه دي او هغه رستو پاتې شو نو 900 مسلمانان د په دغه جنگ کې شامل شوي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله هغه ورته فرمایلی چې تاسو به دا غر دا غونډه دا به نه پرې دي که هر څه وشي سو پورې چې ماته واستنی ویلي هغه چوکتل چې بس کافران خو په تختیدو دي نو هغه خپل زینه پرې خودل خالد ابن ولید رضی الله عنه د دې په جنگي چالونو کې ډیر ماهر چې کله دی اسلام ته راوړې د څومره جنگونه کړي دي دوی جنگ بیلل نه دي جنگي حکمت عملی دا ډیره زبردست و که حالت د کفر کې او که حالت د اسلام کې نو هغه د غزې ته کتلی چې کدا ځای خالی شو نو د دې طرف نه په مسلمانانو باندې د شاغاړې د حمله کولو یو ډیر ښه آپشن موږ سره موجود دی الته کې صحابه ولاړو 50 کسان په ډیوټي باندې غش وشتو والا کسانو نيزو والا کسانو دي د اغه ځنه حمله نشو کولې خو چې کله دی واپس پسپا شو په کافران په تختیدو شو خالد ابن ولید رضی الله عنه قتل چې د مسلمانانو غزې خالی کړي دي هغه بیا خپل فوج را جمع کړ د غزې نه واپس حمله وکړه هغه کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینم ته شو حضور علیه الصلاه والسلام په غاخونو باندې گزاره مخاله ډیر صحابه داسي چې هغه د نبی علیه الصلاه والسلام مخې ته ولاړو او د غشو گزارونه په خپل شاګانو باندې او بعض صحابه د تورو گزارونه په خپل لاسونو باندې رامنې کړي او ګوته او لاسونه د خپل ځان نه کټ کړي د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې طریقه باندې حفاظت کو بلکې دا افوا پکې خورش وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غنه نعوذ بالله دا چې دینو شهید کړي شو نو مسلمانانو نورم اوسان خطا شو غي ګډوډ شو او په دغه جنگ کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ دام ډیر په بيدردۍ سره شهید شو نو الله تبارک وتعالى د هغه جنگ تذکرہ کوي چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت آیات کا چې تا په وخت د سبا کې مؤمنان په مورچو کې کېنول او الله تبارک وتعالى اوریدون کړي او علم لرون کړي بیا فرمای اذ هم الطائفتان منکم کله چې اراده وکړه دوه ډلو منکم د تاسو نه ان تفشلا چې دوی همت بیلی تفشل خپل مان چې دی بوزدلیو کې د دې کې معنی چې اغي همت بیلی یعنی اغي د دې جنگ نه د ته اغي زړه و تټینګ نکی والله وليهما خو الله د دې دوالو ډلو مرګرو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او پکار د چې مؤمنان په الله توکل وکي د دې کې بنو حارثه د اوس قبيله بنو سلمہ د خزرج قبيله دي دوالو ډېر په فخر سره وي چې مونږه اراده کړې و چې د دې جنگ نه رستو شو مونږه اراده کړې و چې مونږه د دې جنگ نه رستو شو وی د په قران کې زمونږه باره کې دا ذکر دی خو ور سره خوا کې زمونږ د پاره د فخر خبره ده چې الله وی چې والله وليهما چې الله د دې مددگار دی او الله د دې دوست دی نو دغه قبيله خلک به وی چې زمونږ پزړه کې د جنگ نه د پاتې کېدو اراده راغلی و خو وګور الله تبارک وتعالى په خپل وی چې زه د دې دوست منو په دې باندې بیا دې قبيله والو ډیر فخر او خوشحالي کوله واذ غدوت من اهلك او هر کله چې ته په وخت د سبا کې اوته من اهلك د خپل کور نه
تبوئ المؤمنین خپل معنی چې زید ورکول مؤمنانو ته، یعنی زینه دي تقسیمول د مؤمنانو باندې. تبوئ المؤمنین چې کینول مؤمنان مقاعد د ناست زی للقتال د جنگ د پاره. ناست زی نه مراد مقاعد مورچه للقتال د پاره د جنگ. والله سمیع علیم، او الله تبارک وتعالى اوریدونکي او علم لرونکي دی. اذ همت طائفتان هر کله چې اراده وکړه دوه ډلو منکم د تاسو نه ان تفشلا چې دوی همت وبېلی، والله وليهما حالانکه الله دوست او مددگارو د دغه دواړو ډلو، وعلى الله او په الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار دا چې توکل وکي مؤمنان. دغه پورې د جنگ احد خبره وا. د دینه مخکې چې کوم جنگ بدر شوی د هغه په اړه کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای ولقد نصركم الله، او په تحقیق سره مدد کړو تاسو الله تعالی به بدرین په میدان د بدر کې، وانتم اذله او تاسو کمزوري وي، فاتقوا الله پس او یریږي د الله نه، لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ. اذ تقول للمؤمنین هر کله چې اویل تا مؤمنانو ته اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو اویل مؤمنانو ته الین یکفیکم آیا کافی نه دي تاسو د پاره ان یمدکم ربکم چې مدد وکړي تاسو رب، چې مدد وکړي تاسو رب ب3000 پدریو زرو من الملائکه د فرشتونه منزلین نازل کړي شوی. بلا ولنا ان تصبروا که تاسو صبر وکئ وتتقوا او تقوا اختیار کئ وياتوکم او راشدا کفار تاسو ته من فورهم هذا د دې پته زې سره یمددکم ربکم نو مدد به وکړي تاسو رب ب5000 په 500 من الملائکه د فرشتونه مسومین نخواله نخدار کړي شوی. په دې دریو آیتونو کې ورپسې آیتونو کې د جنگ بدر ذکر دی. الله فرمایي چې تاسو لمون په جنگ بدر کې نصرت او فتح درکړې وا، تاسو مددم کړو، حالانکه په هغه وخت کې تاسو بالکل کمزور وي. مسلمانانو تعداد هم ډیر زیات کمو، 300 او 14 مسلمانانو او کافران د 1000. مسلمانان په جنگي سازو سامان باندې ټوله اته توري وي او 2 اسونه. دغه شانته د مسلمانانو د زری ور سره نه وي، ډیر زیات په کمزوري حالت کې، او بیا الله تبارک وتعالى اغیلا فتح او نصرت ورکو، او یا غټان سرداران چې دا پکې د کافرانو دا چې دینو مردار شو. نو الله فرمایي چې مونږ تاسو لا په جنگ بدر کې فتح درکړه، مدد هم تاسو وکړو او تاسو کمزوري وي. بیا په دغه جنگ بدر په دې دوران کې دا یو افواه خور شو چې یو کس او هغه چې دینو کورس دا یو کس چې هغه خپل یو جمعیت را روان کړی دی، 3000 یا 15000 کسان نور را روان دي د کافرانو د امداد لپاره. نو په دې خبر سره په مسلمانانو کې یو بېچینی خور شو. الله تبارک وتعالى دا آیتونه نازل کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته چې تاسو زړه کته پورته کوي، ما که تاسو غواړئ نو دا کافی نه ده چې الله تبارک وتعالى 3000 فرشته تاسو د امداد لپاره راولېږي، او که تاسو صبر کوئ نو الله تبارک وتعالى به 15000 فرشته د تاسو د امداد لپاره بیا راولېږي. بیا علما لیکي چې د کې فرشتو بالفعل په جنگ کې شرکت کړو کنه او کړي، نو دا چې دا د مسلمانانو د امداد لپاره د هغې د زړه د جمع کېدو لپاره چې او موږ سره دومره مخلوق او د الله تبارک وتعالى نورم د مدد لپاره ولاړ دی، نو هغې په دې باندې صرف مطمئن شو. اذ تقول للمؤمنین هر کله چې اویل تا مؤمنانو ته الین یکفیکم آیا کافی نه ده ستاسو دپاره ان یمدکم ربکم چې مدد وکړي ستاسو رب ب3000 په 3000 من الملائکه د فرشتونه منزلین چې نازل کړي شوي. بلا ولنا ان تصبروا که تاسو صبر وکئ وتتقوا او تقوا اختیار کئ وياتوکم من فورهم او راشد وی تاسو ته پتیزای سره هاذا دا یمددکم چې مدد به وکړي ربکم رب تاسو ب5000 په 500 من الملائکه د فرشتونه مسومین چې نخي والبوي، یعنی هغه باندې بد د دغه خپل نخي او پہچان به لګیدلی وي. بیا الله فرمای و ما جعله الله او ندی ګرځولې د فرشتو دارا لېګل الا بشرا لكم مگر زیر استاسو د پاره ولتطمئن قلوبکم به او د پاره د دې چې مطمئن شي زړونه استاسو په دې سره. ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم او نه دا مدد مگر د جانبه د الله تبارک وتعالى نه چې غالب دی او حکمت والا دی. الله فرمایي چې دا فرشتیم چې را لېګلې وي دا د دې لپاره چې تاسو ته یو خوشخبری ملو شي او تاسو زړونه مطمئن شي. حالانکه مدد کول د اصل کې د فرشتو مدد نه دی بلکې مدد
په حقیقت کې د الله تبارک وتعالى د جانب نه مدد دی، یعنی دا فرشتي چې مدد کوي نو دا د الله مدد دی. وما جعله الله او ندی را لېږلي ندی ګرځولي مونږه وما جعله الله او ندی ګرځولي دا را لېږل د فرشتو الله تعالی الا بشرا لكم مگر زیر ستاسو د پاره ولتطمئن قلوبكم به او د پاره د دې چې مطمئن شي ستاسو زړونه په دې سره. ومن نصر او ندی دا مدد الا من عند الله العزيز الحكيم مگر د الله د جانبنا چې غالب دی او حکمت والا دی. ليقطع د پاره د دې چې کټ کی طرفا من الذين یو حصہ یو طرف یو غاړه د هغه کسانو کفرو چې کافران دي، یا ليقطع د پاره د دې چې کټ کی طرفا یو حصہ من الذين د هغه کسانو نه کفرو چې کافران دي، او یکبتهم یا رسوا کی دی لرا فینقلبون پس دی واپس شي خائبین نامراده. الله فرمایي چې دا فرشته مې چرا لګلې وي دا زیرو د اطمینان د قلب او د دې لپاره چې د کافرانو یو حصہ کټ شي او دی ذلیل او رسوا شي او نامراده واپس لاړ شي. ليقطع طرفا من الذين كفروا چې د دې یو حصہ کټ شي یعنی او یا کسان تقریبا د دین مردار شو، او یکبتهم یا دی ذلیل شي یعنی چې کم کسان او یا کسان تقریبا د دین قیدیان شو د مسلمانانو پر رحم او کرم باندې، او چې کم پاتیو فینقلبوا خائبین اغینا مراد او ناکامه واپس لاړل. درې واړو طرف ته پکې اشاره ده. ليقطع د پاره د دې چې کټ کی طرفا یو حصہ یو غاړه من الذين د هغه کسانو نه کفرو چې کافران دي، او یکبتهم یا ذلیل کی دی لرا فینقلبوا خائبین پس دی واپس شي نامراده. ليس لك من الامر شيء نشته د استاد پاره په دې معاملې کې سیز او يتوب عليهم یا به توبه قبول کړي الله تبارک وتعالى د دوی، او يعذبهم یا به عذاب ورکړي دوی ته فانهم ظالمون پس بهشکه دوی ظالمان دي. د جنگ احد په باره کې مسلمانانو بعضی خبرې یا نور خلکو بعضی خبرې کولې چې دا څه چل پکار او دا څه چل نو پکار، یا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زخمی شو نو دی قوم ته څنګه نجات ملو شي چې د هغې خپل پیغمبر زخمی شو، دا څه قسمه خبرې به کولې. نو الله فرمای ليس لك من الامر شيء په دې معاملې کې د دې امور په معاملې کې ستا هیڅ دخل اندازي نشته. الله فرمایي چې نبی یا دا خبره وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بعض خلکو وی چې د جنگ احد کې چې کم کافران دي ته بد دعا وکړه، نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غي ته بد دعا کول نو الله منه کو چې بد دعا مکوه، ځکه چې په دې کې ډیر خلک داسې دي چې او مسلمانانيږي. خالد ابن ولید رضی الله عنه مسلمان شو، د دنیا فتوحات الله داغي په لاس باندې وکړل. ابو سفیان چې دغه جنگ مشر روح روانو دغه جنگ او دا جنگ ټول د جوړ کړو او د هغه بیبي هندا د دواړه بیا مسلمانان شو. دا سه په دغه جنگ کې وحشي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارک دا شهید کو، او دغه وحشي بیا روست مسلمان شو او د خپل لاس باندې بیا هغه مسیلمه کذاب په یمامه کې وجلو. بیا دا وی چې ما د دین اسلام یو صحیح سړی شهید کړو، مانند هغه کفاره می ادا کړه چې ما د کافرانو یو بدترین کافر چې هغه د نبوت دعوه کړې ده مسیلمه کذاب هغه ما چې دین هغه وجلو او ما خپل کفاره ادا کړه. نو دا سه ډیر کسان په هغه کې وو چې هغه د دین اسلام یو مضبوط استنه بیا دا غې نه پس جوړې شوې. نو الله تعالی فرمایي چې ستا په دې معاملې کې په دې امورو کې ستاسو دخل نشته د محبوب صلی الله علیه وسلم د الله خو خدا کدی د دې توبه قبلي او کدی ته عذاب ورکی، نو بس کا عذاب وته ورکی بس دا ظالمانی دي ته عذاب ورکی او که توبه قبليږي نو د الله خو خدا. ليس لك من الامر نشته د استاده پاره په دې معاملې کې شیء صدخل او يتوب عليهم یا الله توبه قبول کی د دوی، او يعذبهم یا کغواړي نو عذاب ورکی فانهم ظالمون پس بهشکه دوی ظالمان دي. ولله ما في السماوات وما في الارض او د الله د پاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. يغفر لمن يشاء بخنه کوي چاته چې اوغواړي، او يعذب من يشاء او عذاب ور کوي چاته چې اوغواړي. والله غفور رحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دی. صدق الله العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.